په غور کې د یوې نجلۍ له شور او غیرته ډک کار هغه له خپل کلي طالبان څنګه د ټوپک په زور وویستل. ټول معلومات را سره د ویډیو تر پایه وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. په غور کې یوې نجلۍ او هلک د خپل پلار او مور تر شهادت وروسته 2 طالبان وژلي دي. د غور ولایت په تیورا ولسوالۍ کې یوې 15 کلنې نجلۍ او د هغه 12 کلن ورور 2 طالبان وژلي او د دغه ولایت د طالبانو د استخباراتو د مرستیال په ګډون یې 3 نور ټپیان کړي دي. د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم ځایي رسنیو ته ویلي وسلوالو طالبانو 2 ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په ګریوه کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان پر کور برید کړی و او د سیمه ییزو پولیسو قومندان ارباب شاګل د هغه میرمن او یو بل سیمه ییز پولیس یې شهیدان کړي وو. نوموړي زیاته کړه له دې پیښې وروسته د دې قومندان 15 کلنې لور او 12 کلن زوی د خپل شهید شوي پلار له وسلې په ګټې اخیستنې سره پر طالبانو ډزې کړي دي. 2 طالبان یې وژلي دي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د استخباراتو مسؤل د مرستیال په ګډون یې 3 نور طالبان ټپیان کړي دي. د تیوري ولسوال وایي هلک او نجلۍ خوندي ځای کې دي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان سیاسي شنونکي نجیب ننګیال بیا د دغه پیغلې دغه غیرت او میړانه ستایلې ده. هغه ورته لیکلي د وطن پتمنې پیغلې، آفرین دې په همت او غیرت شه، تر موږ غیرتي یې. د طالب په څیر بې پته او بې ناموسه دښمن پر خلاف وسله پورته کول لوی او فولادي عزم غواړي. ته د خپلې بقا جګړه کوې، د خپل شهید پلار انتقام دې د څو وحشي او مزدور طالبانو په قتل واخیست. پوهېږم ستا سن او بدن د جګړې لپاره نه دی جوړ. ته نجلۍ یې د مهربانۍ او مینې خزانه، خو د دې وطن د وګړو برخه همداسې خواره ده. د مینې په ډکو زړونو د کرکې، وینو او جنګونو خبسې خپلې شومې ارادې تحمیل کړي دي. جګړه ستا انتخاب نه، ستا مجبوریت دی. درود او سلام دې وي ستا پر مور او پلار چې د حق او باطل په معرکه کې ونه ډاره شوې، د ظلم او وحشت په خلاف د اقدام کړی دی. لعنت دې وي په هغو باندې چې سبا به بیا د عیش و نوش له دیوالونو همدې نسل ته پیغور ورکوي، خو بزدلۍ، بېحسۍ او غفلت به یې تورنوي، خو څو نازولې به د همدې نسل په وینو پایي او فرعونیت به دوام کوي.